کاغذونه مې د لاس څخه شمال وړي ټکان وشول ویل کېږي ستا دسمال لږ مې پرېږدی چې په حال کې شمه پاتې دا د مینې کیسې مه کوئ ما خیال قرار کښېنئ د دوی هره ورځ دا حال وي پښتانه د دوی ودونه په جنجال قیس هغې غزا ته تللی خدای دې خیر کړي د شهید د جب شیان چې انډې وایي لټوم د امن ورکازی مې ورک دی لټوم د امن ورکازی مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکازی مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم نو په دغه سبب ځکه ځای مې ورک دی نو په دغه سبب ځکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکازی مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی په هر حال کډه په سره پکې زه غلیږم په هر حال کډه په سره پکې زه غلیږم په هر حال کډه په سره پکې زه غلیږم په هر حال کډه په سره پکې زه غلیږم له کابله تر اټکازی مې ورک دی له کابله تر اټکازی مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکازی مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی هره ساه مې سره لمبه شوله لایکه 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 نه مې پلار شته نه د کازی مې ورک دی نه مې پلار شته نه د کازی مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکازی مې ورک دی
یا خاوند